د مرګ نه وروسته په قبر کې سړی ژوندی وي او که مړ وي چې که تاسو خیال وکئ زمونږ دا ملک د هر قسم فتنو مرکز دی. یو فتنه پکې اوس بلا برپا کېدو والا ده چې ای په دین خطي دي چې د قبر عذاب نشتا او په قبر کې ژوند نشتا. نو ما دا خبرم تاسو ته عرض کړې وه چې دا خبرې به په دې ملک کې اچا نه وی کړې، او که د دې ملک قانون صحیح وی، قانون صحیح وی او په مذهبي بغاوت باندې سزا ورکړې کېده، بیا به یې چا نه. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه وروسته ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلایل ویلي دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. که تاسو خیال وکئ د مرګ نه وروسته ژوند نشته، دا کمیونسٹ دنیا چې کومه ده دا د هغې عقاید دي. او په پاکستان کې د هغې ایجنټان ډېر زیات دي. نو هغه لګیایي چونکې زمونږ ملک کلی طور دین نه لري او دین نه عاری دی، قرآن او حدیث دې قوم ته زده نه دي، لا محاله هر یو بې دینه فرقه په دې قوم کې ډېر ښه کار کولی شي، ځکه چې هغه قوم کې ډېر ښه کار کیږي چې کوم قوم د خپل دین نه ناواقف وي. نو زمونږ عوام طبقه قطع نظر د مليانو نه دا د قرآن او د حدیث نه ډېر لري اوریه ورزي ورته ناست دي، لیکن اورېدی صرف دغه وخت وي، بیا ګنټه پسې په دماغ کې هېڅ شی نه وي ناست، پوی پې نه وي چې دا ما څه اورېدلي وي یا ته څه و. دا به هله کېږي چې مسلمان قوم اول مذهب زده کړي، عقاید زده کړي، ځکه عقاید چې دي دا زده کول هر مسلمان ته فرض دی. عقاید د نه زده بنیاد د یو شي نه وي، پاس پې چې ته دیوال ووهې نتیجه یې دا چې سردلان دې به راوغورځي. عقاید چې دي دا بنیاد دی، او بنیاد نه نو قوم د قوم تباهي. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه؟ بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي، نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي؟ که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي، نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي؟ عزیزانو قرآن ویلی دی، کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي
زندگی مم تباشوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شي، مړ بم ورته نه وي، دا مړ نه دي، بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي، یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله، دوی ته رزق ورکړل کی دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کوم الله ورکړي. عزیزان د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوېده. قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړېده. دا چا ویلی دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیہ السلام یو مړی راژوندی کو. داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو، مړی به یې راژوندی کو، تپوس به یې د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي. نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیہ السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل. یو مړی راژوندی کو، د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړ. عیسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې زما د قوم ته ووایه چې تا باندې لاندې څه تېر. وی صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خخې کړم او خلق رانه لاړ. نو یو دوه کسان رال، د الله د توحید تپوس رانه وکړو، ما جواب ورکړ، اغي لاړ. بیا نور کسان راله، اغي لاس راکو، ستړي مشي را سره وکړه، اغي لاړ. دا لاړ کم طرف ته؟ خي طرف ته. زما په قبر کې یو کړکۍ وه، په هغې به راننوته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوره کې چې پروت یې، تم ورپسې وځه. وی چې په کړکۍ زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولی پکې بیږي. نو ما خیال وکړو چې د مازدیګر ټایم دی، مونځ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خخې نو که نیمه شپه وي نو په قبر کې په ده زیړی مازدیګر نیمه شپه دې خخ کړو، خو چې خلق ته لاړ شي نو لاندې په ده مازدیګر. دی وایي چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکړم. وی یو جینۍ راله او زه یې وروستو نه ونیوم چې دلې مونځونه نشته، اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته، دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه، د هغې غاړه کې هار و، هغه هار اوشلېدو. چې اوشلېدو جینۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هله کوې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم، د تار یو سر هغه جینۍ ونیو او یو ما ونیو، مرایم پکې اچولې او خپلو کې م خبرې کولې. هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت. 4,000 کاله پکې تېر شوي. مولانا وی 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم، 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم، کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق. وہ زرگنا خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نه قربان شي. عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او کې وخت تېر شي. او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تېر شوي 100 کاله خوشحالي دی بیا هېرئ. ته بړه کې وی چې تا خوشحال لا کله وي.
نو زما عزیزان د قبر معامله چې دا الله پټه ولې ساتلې پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو دو قبرونو تیر شو واپس راو ګرځیدو صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار لیکن بظاہر سلو یا گناہ نہ وچ دوی پہ خدای نیولی لیکن دا غبی نیازی دا یو دو گناہونا دے دوارو کیو پہ اللہ سخت را نیولی اے صحابو کد دے وجہ نوے چی تاسو ببیا مڑے نخا خوی پزمکا کی نما با اس خدای تویلی وے چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې او یاره مې دا چې تاسو دا پوه شئ چې د مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي نو مړی به بیا خښوئ نه بار به پروت نو د دنیا نظام به ټول خراب شي نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب متقی قرآن وایي چاته وایي الذين يؤمنون بالغيب نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا ومړي چې دي دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتل تشو متیازي به چې وکي او دس به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته نو د مرګ نرستو الله په دې رانیولې او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول اے صحابه تاسو د تشو متیازو ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه د قبر عذاب چې ده هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولې څوک ویلې شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی وو ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډېر نمونه دي خو یو نوم پکې اللہ الصمد دے صمد مانا بے پروا بے نیاز چه سوک تے تپوس نشی کولے چه دا ولی موسیٰ علیہ السلام تخپل موروی چه تخو خدای تا دیر زیر آزی کمزور امام منز نشم کولے لگ زما دا پارا دی منز مافی تی اوگوڑا چه راتے مافی موسیٰ علیہ السلام خدای تاوی مور میں دسی وی ورتوائی چه منز مکوا ماف سورزی تیری شو بیائی زوی تاوی چی بچیا خدای تاوایا چی لگا خکولی غندی نامی خودی دیری دی خوی خکولی نامرا تاوخایا چی ستانوم چا دی موسیٰ علیہ السلام چی خدای تاوی مور تا دیوایا چی اغوی چی زما خکولی نوم چی دی بے پروا دی چی مور تا دا ٹکی اوکو مور یو وائی ناری کو دا کٹو کوزا او غرزی دا وی بچیا واللہ کس بیا موز قضا کم ویلی ولی وی داغه نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څوک ویلی شي چې دا ولي چا مجال دی چې خدای ته ووایي چې دا ولي پاکستان کې وګوره ثابته اسمبلی ده 300 کسان زمونږ صدر صاحب وایي چې دا بل پاس کړي چې اته کاله مې څه کړي دي دام روا راتلون کی 5 کالو چې کومه دام روا دا بل پاس کړي
ټولو خړې خولې نیولې دي، اوس په پرتوګې نه پوهېږي چې وکړو نو څه وکړو. یو سړی دی نن ستا د ټول ملک 300 ممبران ورته کړت نشي کولی. نو یو خدای چې د ټول کائنات مالک دی د کومې مور راوړی به هغه ته کړت وکړي، وبویلی شي. نو خدای دې تاسو ته خیر پېښي، مونږ ته خیر دی انشاءالله. ملیانو ته ټول عمر خیر په جماعت وایي هیڅ آفت نه رسد گوشه تنهایی. جماعت له بلا نه راځي او ملا د جماعت نه نوځي. مونږ ته خیر دی، د ځان خیر غواړي. یو بل آفت در باندې نازل شو، د دوایانو کپنه یې وګوره، پرسنټیج یې کم کړو. اوس په دې خو پوهېږي که نه چې دوایي ګرانه راکړه، دا چل خو درځي. څوک راشي دا د مولیانو دکان دی ځکه یې دوایي ګرانه راکړه. یعنې که ګیر خریلی په دا سپېږمو کې کوتک در ومنډي خیر دی، خو که مولا هسې دغه وکړه دا د مولیانو دکان دی. دا مولیان به ستاسو کپۍ چیچي، تماشې به کوئ د ځان، دوی به په ډب که ناست او تاسو به خدای رانیولي یې. دوایي دنیا وګوره پرسنټیج کم شو. چې پرسنټیج کم شو، کارخانو والا خپل پرسنټیج کم، دکاندار به اوس د روپۍ شی په 3 خرڅوي. اړه به دکان کې دی شي او دکانداري به کېږي که نه به کېږي. خبر یې تاسو پوهېږئ چې څه پرسنټیج کم شو یا پرسنټیج څه ته وایي؟ په دې پوهېږئ؟ خبر نه. دا بل عذاب در باندې نازل شو. وای د ملک وزیر صحت ته چې دا ولې دې داسې وکړه؟ کارخانو والا راونیسه، سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کا چې دوایي دې ولې ګرانه کا او پرسنټیج دې ولې کم. ولې تاسو نه یې اورېدلي په دې لسته کاله کې چې یو سرمایهدار دې حکومت رانیولی او ځوړند کړی؟ اورېدلي دي چېرته؟ دا م اورېدلي غریبان رانیسه، دغه داسې ورته وایي خوار رانیسه، چابړي مار رانیسه، سبزی والا رانیسه، غټې غوښې والا رانیسه. دا اله کافر دی، اله کافر دی. سرمایهدارو له دوی لاس نه دی وړی تر اوسه، کارخانهدارو له لاس نه دی وړی تر اوسه. ارزانی په ملک کې په غریب نیو نه راځي، ارزانی په ملک کې په سرمایهدارو نیولو باندې راځي. ګرانی غریبان نه راولي، ګرانی سرمایهدار راولي. د پاکستان قومه په خړ سیلاب یوړی شي، په خبره ځان پوه کوي، لږ غوږونه کولاو کوي چې دې سرمایهدارو ستاسو تیکې وخوړې، غوښې درنه وخوړې، دا ډوکو مغزې درنه وشپېلولو، په ځان پوهېږئ نه. او مغه سرمایهدارو ته بیا ټوکری ټوکری کېږئ، د هغوی حجرو کې جارو وهئ او د هغوی د آسونو خاښړه پاکوئ او د هغوی په موټرو کپړې وهئ، هغوی له دروازې لرې کوئ. د خان موټر چې راشي 3 5 6 غریبان رامنډه کي ورته لري. زه تاسو وینم نس خدای پیژندلی یې غریب لدم چرته ور لري، ړوند په لار رواني چرې د لاس نه ونیو چې دا غریب څه ونه وای اومنیو چرته. سرمایدار له د موټر دروازې لري کې او د ګراج دروازې ورته لري کې، او ړوند د لاس نه ونیو چې دا چرته څوک نه وای. نو ګرانی غریبونه نه راوست، ګرانی په دې ملک کې سرمایدار، کارخانه‌دار، کوټیداران دا خلق راوست.
ملک د دوی د لاسه تباه زمونږ د لاسه خو ملک نه مونږ د لاسه ملک نه دی تباه مونږ نه زیات دوستان د دې ملک بل څوک نشته زه د ملک او د ملت ځان نه لوی دوست بل څوک نه ګڼم پاکستان زه آباد په دین او مذهب او اسلام غواړم پاکستان آباد زه د ښځو په عیاشۍ او لوفرۍ نه غواړم نو ځکه بجلیګر ملا خراب دی پابندي پې ولګوئ دا پې وکړئ دا قیامت کې و به ما سره ودرېږئ که نه ودرېږي نو زه به څه وایم زه به وایم چې وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری اخو دنیا وا چې تا پکې زما جبه بنده کړې وه او ما ته دې ویل چې خوځې به نه دنیا وا اس دلتا یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری دا د قیامت ورځ د دنیا ټول آزاد دا اللہ عدالت کئی او جناب محمد رسول اللہ وکالت یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری دلتا به زما دعوی اورے زما پتا دعوی دا نو زما دعوی با واورولې شي بیا به تا ته وویلی شي چې ته جواب دعوه وکړه د دې دعوې جواب وکړه بیا به ته څه کوې دا یاد لرئ دنیا کې دې چې کم زیاتی په چا وکړو قیامت کې به د هغه په تا دعوی او ته به بیا جواب کې دنیا کې زورورې خانې نوابې حکومت دې لاس کې دی ډنډه دې لاس کې ده زه څه نشم ویلی قیامت کې به څنګه چل کېږي خبر پروسه کالی دی باړې ته تلم د نوابانو قبرونو ته ورغم داس ورته ودرېدم دا شعر میں ورته ویل جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ سب دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت بادشاہ قبر لورشا چستا د حکومت کولو شان څه شو کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے پرون چې د غرور او د کبر نه ډک وي غرور نن چاہتا ہے نن چاہتا ہے اے کاسا سر وہ تیرا تاج کہاں ہے ستاغ تاج سشو چتاب پہ ناس کولو بادشاہان نوابان خان بادران دا پراتدی داس مال کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے غرور صرف د خدای د ذات سره خوند کوي کبریایی صرف د خدای د ذات سره خوند کوي بل لا څوک دی چې هغه مو وایي ځان ته چې زم څه شی
ته څه شي ته په څه غاوې په دولت منټ کې به درنه خدای وایي په بدن منټ کې به د فالج وای متیازي به خپل نشي ټینګولې په مټو سړی دې ډیر دي توغه به در باندې راشي ټول په فنا شي یوازې به پاتې شي ته غرور څه شي ته خو د بنگړو بارې بنگړي والا ناسته وا مون ملنګان درویشان دا اوس محرم دی جلسې دي تاسو ډېرې جلسې اورئ زمونږ جلسې هم کېږي اداره انجمن تبلیغ قرآن و سنت مونږ په اوږې خېټې جلسې شیعاګانو بریلیان د مړې خېټې جلسې لکونه روپۍ پې لګوي مونږ په اوږې خېټې جلسې مونږ د جماعتونو کې چندې وکړو په هغې باندې لوډ سپیکر او درای مرای او دا جوړو را جوړو لس 15,000 روپۍ پیدا کو په دې لکه نن چنده بم هغه سلسله کې کیږي ټکماری مکه وای ټکماری سمې پیسې ورکړي دا د امام حسین په یاد کې جلسو د پاره ده خبره دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دي معاملہ د قبر دا پیغمبر ویل قرآن ویل بلکې پیغمبرم نه دی ویل مرګ نه وروسته سړي سره به په قبر کې څه کېږي دا خدای ویل نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته نن په دې ملک هوا ده چاله قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته دا د مليانو اسه ډکوسلې جوړې کړې ماتا یو خان ما ته وی چې یاره دا قبر مبر کې چې څه شي نو دا رښتیا د خانانو د خبرو تاسو خو خدای په خیر کا لک سوچ کوي د دې خبرو تم خیالي دا قبر مبر چې قبر مبر خیال می ورته دا قبر مبر یا دا اجیان مجیان وای دې څنګه اجیان مجیان دین مين ها دین مين تا خبرې کوي اوس تو غره چې زه وایم دین مين نو خدای به په دې خپکیږي که خوشحاليږي که زه تا ته وایم چې خان مان زه داسې ووایم د ده بړه پړه کوچوي که نه وای به زما انسلټ وشو بېعزتي مې وشوه ته وګوره ما ته وایي چې خان مان دا سړی ولې خراب وای ما ته وایي خان مان او د خدای شعائرو ته ته وایي حج مجي دین مینه ٹھیک ده په دې به خدای نه خفه کېږي بیا ما نه تپوس کوي چې جي دا قبر مبر کې دا اوس چونکې سړی غوړ دی او خان قبر کې داسې چلي او داسې زه ورته شروع شم خبردار چې مالدار سړی درنه د مسلې تپوس وکړي اوړه دې ولا پړک نه چولې چې جواب ورنه کړي اوړه دې ځکه چې دا هغه تپوس ته وګوره دا هغه عنوان ته وګوره ورته چې نه پوهېږم نه ابو جی والی ځان نه پوهېږم کوي نه پوهېږم لکه هغه ورځ یو دفتر کې یو سړی ما ته وایي چې دا ماشوم چې د بلې ښځې ته یې وروي چې دا لا څنګه مسله ده داسې دا لا څنګه مسله ما ورته یاره خان داسې چل دی چې خدای خبر مسلې ډېرې دي خو چې څه خبرو چې ته کومه مسله تپوس غیرت پیدا کوي
ایمان پیدا کړي، غیرت پیدا کړي. که تاسو کې ایمان وې، دا وزیران چې په لاره تېږي تاسو ورته وګورئ، داسې پولیس والا شي ټن دا غوږ دی لټ پیدا دا خدای په توره بلا مات کنو. هغه دی هغه دی ستې د سرو پچای وکړه چې ته بیا روچته کې ګوره ما ورته. او ته هغه غلام قوم نه چې د امریکې لیونی راشي او په سړک تېرېږي او تاسو ټولې په تماشه ودرېږي. هغه ستا خنبیر پلیت دی، ضمیر دی غلامانه دی. کنی په لاره به روان وي چې بادشاه تېرېږي چې اخوا دې خوا ونه ګوره په لاره روان اوسه. بېغمه بیګل واوره او ګوګو واوره او صاحب یو حال دا قوم جوړ. سیکریټ دروازې درته بند کړي دي، تاسو سال په دروازو کې جوړ کړی. کارم څه دی؟ یا به د تماچې لایسنس کې یا به د ټوپک. دغه تماچه او ټوپک تا ګړز بړز کا څه دلی ته روان یو یا کشمیر ته یا په روس ورخېږي چې یو لایسن دپاره د سپي غوندې د سیکریټ په دروازه کې ناست. لږ شرم وکړئ. اوږې تږې نهر ښیې، بربنډ ښیې، خو د بې ضمیرو په دروازه کې ولاړ ښه نه ښکار. مونږ خو په شرمونو وشرمېږو، مونږ خو دین وشرمولو، مذهب هم وشرمولو، ګیرې هم وشرمولو. زمونږ دې ګیرو نه د ولو واښه ښه دي. والله چې روزانه زه په مخ لاس ووهم نو ما ته هغه د طالب خبر را یاده شي چې یو خان ورته وویل چې او طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغه ورته ویل خان ما ته پته نشته. ویلې ولې؟ وی که دې ګیرې ایمان تېر کړو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده، او که ایمان یې تېر نه کړو نو بیا ستا د سپي لکۍ کې ښه ده. نو د دې ګیرې لاج چې زه نه ساتم، لاج چې کم د دې ګیرې شان دی چې دا به کم ځای ګرځي، کم ځای به ودرېږي، کم ځای به کینی، کم ځای به پاسي، چې دا لاج زه نه ساتم نو دې ګیرې نه زما بیا د سپي لکۍ ښه. ته ډېره ګومند را ګومنځ که نو څه پې ګومنځولو کار نه کوي. دا ګیره به اعلی ګیره کي چې ته د دې لاج وساتې. طالب چې مړ کېده پته ورته ولګېده چې ایمان تېروم، وصیت یې وکړ چې زما جنازه د فلاني خان د کور لاندې تېره کړي. چې مړ شو د خان د کور لاندې جنازه تېروله، د جنازې نه یې ورته آواز وکړو چې فلاني خانه. هغه ویل ها جي، وی ستا د سپي لکۍ نه زما ګیره ښه شوه، ایمان مې تېر کړ. اوس مړي څنګه آواز وکړو؟ دا ځان لباس. والله مړي موازونه کوي، مړي قسم په خدای دی چې مړي داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې. هغې دپاره محنت او مشقت به پکار دی. داسې خبرې مړي کوي لکه زه ورته کوم. ته څه خبرې؟ یو دوه یاران وو، دواړه بزرګان وو، د ټاپ بزرګان. یو یار تللی و چېرته چې راغی دا بل مړو مو لمبولی و په کفن کړی و. خلق ورته ویل دوست دې مړ دی. وی ښه. راغی ورته داسې ودرېدو، دا شعر یې ورته وویل چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی. او زما د زړه لښتې دومره دشمني دې را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو، یوازې روان شو. دا ولې؟ بیا ورته وایي ای تماشاگاه عالم روئے تو، اے
ए तमाशा गाह आलम रुए तो चेरा बहरे तमाशा मेरवी दुनिया हो स्ताद मख तमाशा कोला नु चरता पे बली तमाशे पस रवान नो यार वर्त द कपन न लास रउइस चलास रउइस नो द चलास वर कोलो दुनिया च सुमरा वलाड़ व द लास यूडी वो अब बुजुर्गान वे क द लास वर को पदेम खत्म जनाजे ने वाले लास अजीजानो दा द हाल खबरी दी हाल मुन कालम पूरा न दे दकड़े नो पे हाल से पुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख्वा की च अबू बकर दफन के दर अबू बकर सिद्दीक च लहद की के हो नो लहद तशगे वरो गुरदे दे सहाबो बियागा तबजरा लरिकड़ी और शगे रईस दे च गोरी द रसूलुल्लाह द खबर न द रसूलुल्लाह लास रावते दे او ابو بکر ځان تغاړي استه دي ورته صدیقه زه ډېر وخت نستا په انتظار زما عزیزانو مړی داسې خبرې کوي لکه تاسو چې کوي خو دې د پاره حال پکا مهنت او مشقت پکا سارے داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي ولاندې وګوري چې دې مړی سال دی لاندې فیلال چې کوم لوی مرتدی مال راولي چې ځان سره بوزم ولې وخی يرشو بو فیلال مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخای هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دو لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې نو زمونږ صفا پخلا لا اله پزړه کې ټاک د پاسه براګه پخلا خندا پزړه بېمانه مسلمان ګیرم بریخي اړم تور دے حجم کړه اړم تور دے ګمن زموال اړم تور دے مسواکم صوباړه په جیب کې ټومبل اړم تور دے تاسو پوه شئ دته دړه صفائی پکا دړه صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته داسې وظیفه ما ته خیا چې زه بو د پاسه ګرځم او بو د پاسه ویل خا دا پاسانه وظیفه ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زمان نوم وال پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زمان نوم وال بس وبو د پاسه وګرځي ول ډېر خدای په دریاب غاړې ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی نه غانې وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې دي ا د پیر نامت هېرا شوی دی یا الله یا الله یا خو چې یا الله یک دریاب ورته سمز مکه او دې په وګرځي خو ګرځېدو راغی پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم رانه ایر شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه وپاغه وې بچیا دغه وخت کې زوی یاد وې نه وې خزا وې نه وې لور وې نه وې زه وې نه کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یاد سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولای سوا د الله ویره کې دې بل څوک نه سوا د خدای نه وې نه وې په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څه نه خالی وي او د خدای کوري تاسو پوه شئ په خبره دړه صفائی غواړي لغون دي مهنت سره کتاو نلید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لس کاله غزاګانی په مومندو کې کړي ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخوړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ په غزا کې مړو خاخه هغه قبر وسمشتا ابل کالسه باجوړ ته تلم چرالم په ور او سمشتا باجوړیان رااله ور پسې وسه مونږ د خپل مړې وړو ترمزو اجي سره رحمت الله علیه ورته مې وړي وی جی دا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي
وې نه جی ته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختې را لري کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونه او داغه بوټي تانګې داسې په دې سینه راغلی او تک سور د ګلاب ګلې د سپېږمو ته داسې ولاړ او استاد مې قسم خوړو چې ما ولیدو وې ما په زندګۍ کې داسې بوی د څه شي نه دی لیدلی لکه د لحد نه دغه ګلاب بوی چې را وزر بس هغې تختې ور په صاحب ته راغله وې صاحب هلته خو داسې چلوي بچو ما چې درته ویل پرده یې مالی پرده یې مال دا په ژوند دا به هغه وخت سره پیدا کېږي او که وړاندې نه پیدا یو سوال شوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر متعلق داغه خپل فرامین دا ویل پکار دي چې د عالم برزخ متعلق پیغمبر په خپل سوي بیا دا خبره چې پیغمبر په خپل آیا دا فرامین به د قبر متعلق په ویخوي او کبه خوب لیدلی که په ویخوي خو خبر خلاصه ده او که خوب لیدلی وي نو بیا د پیغمبر په خوب باندې دلایل پکار دي چې آیا د پیغمبر خوب په باب د دین کې دلیل دی او کنه عزیزانو دا یو مشکل ترین سوال دی سوال الحمدللہ علماء تا اس مشکل نہیں کہ مشکل وی پا دے ملک دغا جاہلانو تب مشکل وی چی دا چا دین سر رابطہ و تعلق نہیں چا چی دین سر رابطہ و تعلق وی آغیتا اس مشکل زکه په دین کې داسې شی نشته چې هغه علماء لیکلی لکه هغه ورځې چارسده کې یو ډېر عظیمه کتابخانه کې یو کتاب وکتو د مولانا روم د کتاب شرح ده مولانا روم یو شعر دے چے بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند مولانا وی چے تواورا چے دشپیلی دا آواز چے دے دا تسشے یا دا شپیلی ویت اس دا مولانا ذوق گورا ذوق تا شپیلی سپویگو یا شپیلی سوک اگئی پکی ٹپی وی سوک پکی غزلی وی سوک ریڈیو کے شپیلو نو ذوق تا خو پی دا پویگو کا مولانا روی نا بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سین خواہم شرح شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق وی دشپیلے دا آواز چی دے دا پا حقیقت کی دشپیلے جڑا دا شپیلے جوڑی کی عام طور دا درمینا نو دا شپیلی پا دی آواز کی پاگا خپل دا درمو وطن پسی جاری چه خدای زی آوازی دا خپل زنگل نا ولی جدائی ما و دلتا دا خلق و پلاس کے لوگی دا دا مولانا روم تخیل دی ثابتی دا شے چه زمون روح جدا شے دی او بدن جدا شے دی
بدن بوي روح به پکې نه دغه روح بدن نه لري کا تاسو وګورئ بیا بویونه کړي لکه دا د قربانۍ لري او کلبې مو کته چې پاره لاره څوک تیرې دی پاره لاره چې ګورئ لري او کلبې پرتی دي کمیټه والا او ته پته نشته ملک د بوی په لپیټ کې دی د کمیټه لارې نشته لارې بچرته د کمیټه پیسې د دوی نه کیږي نو الته لارې یا چواړیانو لڅ ورکی چې ګن پیوچه خیر مونږ نه زیاتی شي نو بل کار پیو کو کنه ا دین نه زیاتی کی نو دا بدن دې روح ته لری کا بیا به بویونه کړی روح پکې دې سړی په خوند مړی روح ته لری کا نو روح جدا شه دی او بدن جدا شه بدن جوړ دی د ځمکې نه عناصر اربعه او روح راغله دی د عالم ارواح عزیزانو روح دا ټول کائنات چې نو پیدا نو د ټول کائنات د پیدا کولو نه 4,000 کاله مخکې تر قیامت چې څومره بنی آدم پیدا کیږي نو دا روحونه پیدا شوي 4,000 کاله او د روح د پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې داغه د راشن بندوبست شوی د رزق بندوبست اوس سره به کیا پیدا کیږي قیامت کې او داغه د رزق بندوبست لکونه کاله مخکې شوی نو روح راغلی دی د عالم ارواح او بدن جوړ دی د ځمکې خاوره ده اور دی او بدی او هوا دې ته عناصر اربعه روح د عالم ارواح نه راغی او په دې بدن کې پوکوالی شو سړی ګرځي خبرې اترې مولانا روم وایي چې زمونږ دا خبرې خندا او جړه په دې تاسو پوهېږئ نه د انسان دا جړه او خندا او خبرې دا په حقیقت کې د روح جړه ده په عالم ارواح پسې چې خدای سب پاک ځای کې اوما او را دې وستم دې پلیت تنور کې دننه ایسته ته چې هر حرکت کې نو دا روح تا ملامت کوي چې زه پاک شه د عالم ارواح در سره یم دا پلیت کارونه ولې کوي غلط کارونه ولې کوي تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا و چې علماو داسې نکته نشته چې هغې باندې بحث نه یو ټکی مې بل هلته وکت چې عیسی علیه السلام به د رسول الله نه رستو چې راځي د دې داسې مثال دی لکه یو گورنر چې د بل گورنر صوبې ته لاړ شي د بلوچستان گورنر صوبه سرحد ته راغی هغه دلته د گورنرۍ کمان نشي کولی بلکې دلته به د دې گورنر تابع وي که کولی شي خبره کوئ زمونږ امیر المؤمنین ضیاء الحق صاحب مکې ته لاړ شي نو دی په مکه کې کمان کولی شي د سعودي عرب په حکومت که هلته به دی د هغې حکومت تابع وي امیر المؤمنین مې ځکه وایي چې زمونږ د ملک ډېر مولیانو دا خطاب هم ورکړی دا مې داسې وویل لکه یو مولا د چا په قبر ولاړو وی چې دا مړی چې دی د ده مونځ او دس نه و بلکل به نه مونځ کولو نه به اودس کولو خو ګوپیان به چې وکرل نو ړومبی ګوپي به ماله راوړو امید دی چې خدای به بخلي نو زمون خو د کوره خطابونه دي او د کوره لقبونه دي تاسو په دې اخبار کې تاسې اخبارونه خو ټول ګورئ یار یو سهار چې وګورئ نو لیډرګۍ ځان نه جوړ کړی اخبار به لاس کړي پوهېږي که نه پوهېږي د اخبار کې تاسو وګورئ د هر مولا نوم چې لیکلی نو هغې سره علامه ټکې لیکلی علامه زما عزیزانو علامه دې وخت کې په ټول پاکستان کې 5 نشته 5
علامه دا صفت دا هغه عالم دی چې په یوش علوم هغه ته عبور وي او دا یوش علوم هغه ته داسې وي لکه دا تله. نو په ټول پاکستان کې علامه پنځم نشتا. په پاکستان کې وګوره بجلیګر مولا حضرت العلامه پلانه حضرت العلامه یا په دې مولود شریفونو کې څوک تقریر کوي نو هغه سیکرټری وي اوس بس تاسو په مخ کې حضرت العلامه او پلانه به تقریر. علامه ټکینا چې څنګه نخره جوړه ده زمونږ په ملک کې دا سه امیر المؤمنین ټکینم نخره جوړه ده زمونږ په ملک. ما په خبره پوهیږي. امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، امیر المؤمنین عمر فاروق، امیر المؤمنین عثمان ذی النورین، امیر المؤمنین علی مرتضی، امیر المؤمنین داخل. زما عزیزانو عرض داو چې دغه شعر په ضمن کې علامه بحر العلوم لیکلی دي چې مولانا روم با یسمع رباب به اوریدو. اوس رباب په مونږه ماورو تاسو یې ماوري. مولانا روم با رباب کی اوریدن و بشنوز نے چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. اگر رنگ مد نظر بے اورید او تخیل او توجہ بے اغوا. اس خطا سکلو کی منگے اور رباب چگا گوئی یا پرون میلو تراغلی ہوئی پدے لارو سواروی نو سم کول په میلو کې مڅل او کم بخت دا د دنیا څخه کاوړو تر راغلی دا دومره مګي چې پکې مرداري د غړو پټیمانو کې دا غیا غامرسي او زلوبو تر راغلی و بدبخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی ما ته اجازه وکړه چې لک سیل وکړم. هغه ورته بچیا د مسلمان سیل جهاد فی سبیل الله. مسلمان دنیا کې سیلونو ته نه پیدا نه عیاشه او لوفرای ته پیدا. زه تاسو ته په ایمان وایم چې په ټول کال کې د اختر په دې 2-3 ورځو کې چې زه څومره تنګ ما دومره په ټول کال کې نه یم. بالکل پړمې تیارې که څوک لاس را کوي غاړې نه که غاړې و څه مطلب شو در غاړې بوزي یو سر بداحتي کوي لا دا شیخان بعضی بدرغاړي دي دا دې په ټوپونو کړي نو د دې د دروغو سوال نه. واخر دعوانا ان الحمد لله.